درنو زده کوونکو بیا هم ښه راغلاست. تېره ورځ مو د شوډ هاف د ورب دریم حالات نه وروسته ژمنه وکړه چې راتلونکی درس مو کوډ هاف د ورب دریم حالات دی. خو یوه خبره چې مهمه د یادونه یې وکړم هغه دا دی چې د دغه ډول جوړښتونو د زده کړې لپاره موږ او تاسو باید عملي مثالونه راوړو. تاسې مثالونه چې تاسو هغه عملي صحنې ته بوځي تر څو د دوی په استعمال ښه پوه شئ. له تعریفونو نه دومره ښه مفهوم نشي اخیستلی. اوس راځو کوډ هاف د ورب دریم حالات دپاره زه تاسو ته په پښتو کې 3 مثالونه وړاندې کوم. اول دا چې زه یو بل ملګری مې د افغانستان لوبې ته ناست یو. افغانستان ښه لوبه روانه کړې ده، خو کله چې دا وروستۍ شیبې رانږدې کېږي زموږ یو کار پیدا کېږي دغه ځای نه بهر راوځو. 10 دقیقې بعد موږ پوهېږو چې لوبه ختمه شوه. زه د دې لوبې د ختمېدو په اړه یو امکان ښیم. زه وایم چې کیدای شي یا امکان لري چې افغانستان لوبه ګټلې وي. امکان لري. نور مطمئن نه یم چې ګټلې دی که بایللې دی، خو او وروستۍ شیبې چې د افغانستان په ګټه روانې وي ما پاسیبلیټي پاست پاسیبلیټي مې وښوده چې امکان لري. دوهم بیا وروسته د تشریح ته راځم. تېره ورځ زه او دغه ملګری بازار ته لاړو. هلته یو موټر و په 1 لک افغانۍ باندې و. ما د سره پیسې موجودې وي یا ما سره پیسې موجودې وي، خو هغه موټر مې وانخیست. یو فرصت و د لاسه مې ورکړ. کله چې نن ځم هغه موټر 3 لک افغانیو ته رسېدلی دی. نه زه دغه د تیر فرصت په اړه د لاسه ورکړل شوي فرصت په اړه زه جمله داسې وایم ده ته چې ما کولی شو چې دا موټر واخلم، خو مګر وامې نه خیستلو. دریم مثال بیا تشریح ته راځو. تېره ورځ زه په کور کې وم، ما سره وخت هم موجود و، ستړی هم نه وم، وړتیا دغه توانایي م راکې وه چې دغه کمره صفا کړم، خو ما تېره ورځ کمره صفا نه کړه. تېره ورځ چې کله تېره شوه نن ورځ یو ناڅاپي میلمانه راغلل. نو زه دته یو خبره کوم. زه ورته وایم چې ما کولی شو چې دا کوټه صفا کړم، یعنې توان را پکې و، خو مګر دا کوټه مې صفا نه کړه. نو د همدغه ډول حالاتونو دپاره موږ او تاسو کوډ هاف د ورب تړ فورم یا دریم حالات کاروو. We use this structure for past possibility, missed chance, ability in the past. دغه دریو شیانو دپاره چې تېره امکان دی، missed chance دی، ability in the past دی، د دغه لپاره موږ او تاسو کوډ هاف د ورب دریم حالات استعمالوو. اول راځو past possibility. It means something was possible in the past but we are not sure. دغه past possibility دا معنا لري چې یو څه په تیر وخت کې ممکن وو چې شوي وای، خو موږ د نتیجې په اړه نه یو مطمئن. همغه مثال ته بیا ځو. ګوره هلته د افغانستان ډېره ښه لوبه روانه کړې وه، خو موږ بیا مطمئن نه یو چې دوی به لوبه ګټلې وي که نه وي بې ګټلې. په دې حالات کې موږ داسې یو مثال وویلې هلته چې our team could have won the game. امکان لري، ګوره امکان لري چې زموږ ټیم لوبه ګټلې وي. امکان لري. بیا که چیرته مثلا د ریزلټ په اړه پوهیږو، امکان یې لرلو چې ګټلې وای خو ویې نه ګټل، اخري کې غلطي وکړې، بیا به داسې وایي چې امکان وو. څه ډول به بیا وایي؟ امکان وو. خو که د نتیجې په اړه مطمئن نه بیا به څه وایي؟ امکان لري چې ګټلې وي لوبه. دوهم missed chance. It means someone had a chance to do something but did not do it. دغه missed chance دا معنا چې یو چا یو فرصت درلودو چې یو څه وکړي خو مګر ویې نه کړل. لکه ما په هغه ځای کې چې موټر پرېښود یو فرصت و د لاسه مې ورکړ، په یوه ورځ کې بیا 2 لک افغانۍ پورته شو، بیه پورته شوه. دلته مې همدغه مثال لیکلی دی. Example, I could have bought this car. ما کولی شو، ما سره دا فرصت و چې دا موټر مې اخیستی وی خو وا مې نه اخیستو. چې یې وښودل؟ missed chance، د لاسه ورکړی شوی فرصت. دریم ability in the past. په تیر وخت کې وړتیا. څه ډول وړتیا؟ It means someone had the ability to do something in the past.
دا معنا چې په تیر وخت کې یو چا یو وړتیا درلوده چې یو کار وکړي but the action didn't happen. څه معنا خو مګر دغه عمل نه وي شوی. که ما چې دغه د کوټې د صفا کولو یو مثال ورکړ، ګوره ما سره توانایي موجوده وه چې د میلمنو د راتګ نه مخکې مې دا کوټه صفا کړې وای، خو مګر صفا مې نه کړه. نو داسې وایم اگزامپل I could have cleaned the room. ما سره دا وړتیا وه، ما کولی شول چې کوټه صفا کړم. ability in the past یې وښوده.